روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 11مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. د روژې مبارکې په 11مه ورځ 95 هجري قمري کال چې د 214 میلادي کال سره سمون خوري، مشهور تابعي تکړه دیني عالم سعید بن جبیر رحمت الله تعالی علیه د حجاج بن یوسف له لوري په شهادت ورسید. همدارنګه د رمضان المبارک په 11مه ورځ 129 هجري قمري کال چې د 240 میلادي کال د مې میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري، ابو مسلم خراساني د خراسان خلک د امویانو په خلاف بغاوت ته راوبلل. په همدې ډول د روژې مبارکې په 11مه ورځ 640 هجري قمري کال چې د 1220 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري، د مغولو د امپراتورۍ بنسټ ایښودونکی تیموچین د یسوکای یا لیسوکای زوی چې په چنګیز خان سره مشهور و او د تاریخ له وحشي او خونخوارو څیرو څخه شمیرل کیږي مړ شو. نوموړي په میلیونونو مسلمانان په شهادت ورسول. د بغداد په ګډون یې ګڼ شمېر ښارونه له خاورو سره خاورې کړل. په همدې ډول د روژې مبارکې په 11مه ورځ 655 هجري قمري کال چې د 1250 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې له 21 نیټې سره سمون خوري، د مغولو د لښکر مشر هلاکو خان عباسي خلیفه معتصم بالله ته خط واستاوه او غوښتنه یې ځینې وکړه چې تسلیم شي او بغداد دوی ته وسپاري. هغه مهال اسلامي نړۍ د اوس په څیر باندې ټوک ټوک وه. کوم داسې متحد ځواک مسلمانانو نه و جوړ کړی ترڅو د مغولي وحشیانو د یرغل مخه ونیسي. د عباسیانو خلیفه چې په کلونو یې په عیش او عشرت کې ژوند کړی و او د جهاد لپاره یې هیڅ ډول تیاری نه و کړی، د مغولو د مقابلې توان یې نه درلود. ښار یې له مقاومت څخه پرته مغولو ته وسپاره. مغولو د بغداد په ښار کې قتل عام وکړ، په لکونو مسلمانان یې په شهادت ورسول او د بغداد ښار یې له خاورو سره خاورې کړ. هغه مهال بغداد د اسلامي خلافت او اسلامي تمدن مرکز بلل کېده. مغولو د بغداد ښار له تباه کولو سره سره په لکونو کتابونه هم وسوځول او سمندر ته یې وغورځول چې د ځینو کتابونو او روایاتو په حواله د کتابونو د رنګ له وجهې د دجلې سیند د اوبو رنګ تور شو. او د همدې ورځې په مناسبت یعنی د رمضان المبارک په 11مه ورځ په 980 هجري قمري کال چې د 1580 میلادي کال د نومبر میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري، د عثماني خلافت پوځیانو د قفقاز په شمال د شماهي په نوم جګړه کې صفویانو ته پرېکنده ماتې ورکړه. په دې جګړه کې 15,000 صفویان وژل شول.